بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه یاستئ؟ انشاءالله چې جوړ و روغ وئ او زموږ دا درسونه په پوره غور سره تعقیب کړئ تر څو ستاسې هغه ستونزې چې لرئ خپل کتابونو کې د 11 ټولګي کیمیا کتابونو کې هغه به انشاءالله حل شي. دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم د 11 ټولګي د کیمیا مضمون 29 لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. د دې درس عنوان دی قوي او ضعیف تیزابونه او القلیګانې. موږ د تیزابونو او القلي قوات په اړه نن غواړو خبرې وکړو، خو د دې درس د تشریح کولو نه موخې دا دي چې موږ وکولی شو قوي تیزاب او قوي القلي وپېژنو، همدارنګه د قوت له مخې قوي تیزاب او قوي القلي تشخیص کولی وشو. نو مخکې دې چې زه دا درس تاسو ته شروع کړم، موږ په تیر درس کې د پی ایچ یا د تیزابیت معیار په اړه مو خبرې کړې وې. موږ د پی ایچ د معلومولو لپاره د زارینسن یوه رابطه لیکلې وه چې پی ایچ منفي لوګارتم د هایدروجن د ایون غلظت وه، او همدارنګه د هایدروکسیل د پی او ایچ غلظت د معلومولو لپاره رابطه لیکلې وه چې پی او ایچ مساوي کېده منفي لوګارتم د هایدروکسیل د ایون غلظت. همدارنګه موږ د تیزابونو او القلیو په اړه خبرې کړې وې. کله چې په یو محیط کې د پی ایچ قیمت یا د پی ایچ مقدار د 7 څخه کم وي هغه محیط تیزابي دی، او همدارنګه کله مو چې محاسبه کوله په یو محلول کې کله د پی او ایچ قیمت د 7 څخه لوړ وي نو هغه محیط هم تیزابي دی. همدارنګه د پی او ایچ په اړه مو چې خبرې کړې وي، پی او ایچ یعنې کله په یو محیط کې پی او ایچ که چیرې لوړ وي هغه محیط څه دی، یعنې د پی ایچ که چیرې د 7 څخه لوړ وي، پی ایچ که چیرې د 7 څخه لوړ وي هغه محیط القلي دی. همدارنګه که چیرې موږ ویلي وو پی او ایچ مقدار د 7 څخه لوړ وي هغه محیط څه دی، کوم هغه چارت چې ما رسم کړی وه پی ایچ او پی او ایچ په محلولونو کې هم مو ویلي وو چې کله پی ایچ مقدار اضافه شي نو د پی او ایچ مقدار به کمیږي. همدارنګه که چیرې په محلول کې د پی او ایچ مقدار کم شي نو د پی ایچ مقدار هم زیاتیږي، یعنې یو بل سره اړیکه لري، معکوس اړیکه د یو په زیاتېدلو سره د پی ایچ په زیاتېدلو سره د پی او ایچ کمیږي او د پی او ایچ د زیاتېدلو سره پی ایچ کمیږي. نو په دې درس کې موږ معلوموو چې قوي تیزاب او قوي القلي څنګه وپېژنو. کله چې موږ د تیزابونه مطالعه کوو تاسو پوهېږئ قوي تیزابونه عبارت د هغو تیزابونو څخه دي چې په پوره ډول په اوبلن محلول کې تجزیه شي، او ویلی شو چې قوي تیزابونه قوي الکترولیت دي، یعنې د خپل اوبلن محلول کې د برېښنا جریان تیرولی شي. همدارنګه القلي هم قوي القلي د برېښنا د جریان تیرولو لپاره قوي الکترولیت دي، او دوی هم په اوبلن محلول کې په پوره ډول تجزیه کیږي. او قوي تیزابونه معدني تیزابونه دي، یعنې غیر عضوي تیزابونه دي. د مثال په ډول که چیرې موږ هایدرو کلوریک اسید په نظر کې ونیسو، دی د اوبو سره که چیرې موږ تعامل ورکړو نو د دوی دغه تعامل به هم رجعي وي، نو د هایدرونیم آیون به دوی جوړوي او د هایدروکسیل آیون وبخښئ د کلوراید آیون.
HCl یا هایدروکلوریک اسید په اوبلن محلول کې په پوره ډول تجزیه کیږي. یعنی ویلی شو تر ټولو قوي تیزاب چې دی هایدروکلوریک اسید دی. همدارنګه مونږ نایتریک اسید که په نظر کې ونیسو، نایتریک اسید هم په اوبلن محلول کې کله چې دی واچول شي په پوره ډول تجزیه کیږي څه شي ته؟ د هایدرونیم ایون، همدارنګه د نایتریت ایون. یعنی نایتریک اسید هم په اوبلن محلول کې تجزیه کیږي په پوره ډول د هایدرونیم ایون او همدارنګه د نایتریت ایون. او نور تیزابونه، معدني تیزابونه چې دي پارکلوریک اسید، یعنی د کلورین هغه تیزابونه پر کلوریک اسید، یعنی که چیرې پارکلوریک اسید هم په اوبلن محلول کې موږ واچوو، دی هم د هایدرونیم ایون، همدارنګه دا به لږ لاندې ولیکم، همدارنګه د کلوریت ایون باندې تجزیه کیږي. یعنی مونږ ویلی شو هغه تیزاب قوي تیزاب دی چې په اوبلن محلول کې په پوره ډول تجزیه کیږي. بل تیزاب چې قوي تیزاب دی د سلفوریک اسید یا د ګوګړو تیزاب، دا هم په اوبلن محلول کې تجزیه کیږي، د هایدرونیم ایون جوړوي او همدارنګه د بای سلفیت ایون. دلته سلفوریک اسید دوه هایدروجنه لري، نو یو هایدروجن په اسانۍ سره لرې کیدلی شي په اوبلن محلول کې چې د هایدرونیم ایون جوړوي، او بای سلفیت ایون چې دی د ده څخه دغه هایدروجن جلا کول لږ ستونزمن خبره ده، یعنې ډېر په اسانۍ سره نه کیږي چې هایدروجن ځنې جلا شي. همدارنګه که چیرې د یوه تیزاب مقدار، یعنی د تیزاب د قوت لپاره موږ پی ایچ څخه هم ګټه واخلو، هغه تیزاب ډیر قوي دی چې پی ایچ یې یو وي. یعنی دغه پی ایچ مقدار چې د تیزاب یو وي هغه قوي دی، او که چیرې پی ایچ یې دوه وي هغه د ده څخه ضعیفه ده. یعنی کوم پی ایچ مقدار چې یوه ته نږدې وي، تاسو پوهېږئ تیزابي محیط کې د یوه څخه تر اوو پورې، یعنی کله چې اووه شپږ اعشاریه نه پورې هم کولی شي چې مثلا پی ایچ مقدار واخلي. که چیرې اوو ته پوره شه، اووه خو خنثی دی، یعنی کله چې پی ایچ یوه ته نږدې کېږي نو هغومره د تیزاب قوت هم اضافه کیږي. یعنی تر ټولو قوي تیزاب هغه تیزاب دی چې د پی ایچ قیمت یو وي، او کله چې د یوه نه زیاتیږي د هغې تیزابي قوت هم کمیږي، او ضعیفترینه تیزاب هغه تیزاب دی چې پی ایچ مثلا شپږ اعشاریه نه وي. یعنی په همدې ترتیب د تیزابونو کې موږ د قوت او د ضعیفوالي لپاره د پی ایچ معیار هم په نظر کې نیولی شو. خو موږ مخکې ویلي چې قوي تیزاب هغه تیزاب دی چې اوبلن محلول کې په پوره ډول ایونایز شي، یعنی په ایونو تجزیه شي، او قوي تیزاب قوي الکترولیت هم کیدلی شي. همدارنګه که چیرې د القلي په اړه خبرې وکړو، نو القلي مو هم داسې ویل چې قوي القلي عبارت د هغه القلي دی چې د هغوی اوبلن محلول کې هم په پوره ډول ایونایز یا تجزیه کیږي، او القلي هم د برېښنا د تیرولو لپاره الکترولیت کیدلی شي. قوي القلي عبارت د هغه القلي دی چې قوي الکترولیت هم وي. همدارنګه که چیرې د القلیو پی او ایچ مثلا 14 وي،
هغه القلي تر ټولو قوي دی. کله چې د 14 څخه کمیږي مثلا 8 ته راځي هغه ضعیف القلي دی. یعنی کله چې قوي القلي وي هغه قوت د القلیتوب زیات دی. یعنی که چیرې پی او ایچ 14 وي نو د هغه په القلي کې که چیرې پی ایچ مقدار مثلا په 14 وي هغه القلي ډیر قوي دی. کله چې مثلا د پی ایچ مقدار 8 وي هغه ضعیف القلي دی. یا مثلا که چیرې مونږ دا قوي القلي کیدای شي دا ضعیف القلي کیدای شي او که چیرې پی ایچ مقدار مثلا مساوي په 1 وي هغه قوي تیزاب. همدارنګه که چیرې پی ایچ مثلا مساوي په 6 وي هغه ضعیفه تیزاب کیدای شي. دوه معیارو له مخې موږ د تیزابونو او القلیګانو قوت هم معلومولی شو، یو د پی ایچ اندازه کولو په واسطه او هم د هغوی آینایز یا په بلند محلول کې د هغوی د تجزیې څخه. دا یادداشت کوئ. که چیرې موږ مثلا سودیم هایدروکساید په نظر کې ونیسو، سودیم هایدروکساید په اوبلان محلول کې دای هم په پوره ډول شی کېږي تجزیه کېږي د سودیم آیون او هایدروکسیل. یعنی د په القلیګانو کې سودیم هایدروکساید پوتاشیم هایدروکساید دای قوي القلیګانې دي او کلسیم هایدروکساید مثلا یا مګنیزیم هایدروکساید دای هم قوي القلیګانې دي خو نسبت د دوی ضعیفې دي. یعنی دوی په اسانۍ ډول تجزیه کیږي او دوی لږ په سختۍ سره تجزیه کیږي. سودیم هایدروکساید یو قوي القلي دی، پوتاشیم هایدروکساید قوي القلي دی په دې خاطر چې په پوره ډول تجزیه کیږي. کلسیم اکساید او مګنیزیم اکساید نسبت د دوی ضعیف دي خو په اصل کې دوی هم قوي القلیګانې کیدای شي. یعنی نسبت د سودیم هایدروکساید، کلسیم هایدروکساید، مګنیزیم اکساید ضعیف القلیګانې دي. د دوی پی ایچ 14 دی او د کلسیم هایدروکساید 14 یا 12. موږ په دې درس کې د القلي او تیزاب قوت په اړه خبرې وکړې. موږ د دې درس د تشریح کولو لپاره هم یو جدول په کتاب کې لرو. اتیمه صفحه کې یو جدول تاسو ته درکړل شوی دی. دلته ویل شوي دي چې قوي القلي ضعیفه تیزابي مزدوج لري او قوي تیزاب ضعیفه القلي مزدوج لري. دلته په جدول کې تاسو ګورئ یو طرف تیزابونه دي او بل طرف د هغه تیزابونو مزدوجه القلیګانې دي. یعنی دلته هایدروجن آیوداید په نظر کې نیول شوی دی. هایدرو آیودیک اسید لومړی مرکب یا پرکلوریک اسید لومړی مرکب دی. د دوی هغه مزدوجه القلي چې ده کلورید ده او همدارنګه هایدرو آیودیک اسید مزدوجه القلي چې ده هغه آیوداید آیون دی. په دې جدول کې د لاندې طرف نه پورته د تیزابونو هغه قوت اضافه کیږي. یعنی په راسته طرف د جدول کې تاسو ګورئ د قلوي د هغه تیزاب مزدوجه قلوي قوت زیاتیږي. یعنی په سر کې تاسو د دلته تیزابونه وینئ او په څنګ کې مزدوجه القلي. یعنی په تیزابونو کې د پاس څخه قوت شروع کیږي، لاندې طرف ته چې کوم قوت ځي هغه ضعیفه کیږي. یعنی قوت پاس دی. خو دلته برعکس مزدوجه القلي کې د هغه قوت کم دی. همدارنګه کله چې لاندې راځي مثلا د امونیم نو دلته د القلي هغه مزدوجه القلي قوت اضافه کیږي. نو د القلیو او تیزابونو د قوت په
په باره کې مو خبرې وکړې چې قوي القلي یا قوي تیزاب قوي الکترولیت هم کیدلی شي او په پوره ډول په اوبلن محلول کې تجزیه کیږي. تاسو د کورنۍ دندې دپاره قوي القلي او قوي تیزاب هر یوې تعریف کړئ او درې مثاله ولیکئ. درې مثاله د قوي تیزاب هم 3 مثاله ولیکئ، د قوي القلي هم 3 مثاله ولیکئ. نو تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.